نو عزیزانو نن ټلیفون چې د چا په کور کې او رنګ راشي او سړی نه نو ښځه یې اوچتوي که که سړی یې اوچتوي څوک خبرې کوې زه پلانې خبرې کوم السلام علیکم سوری خان خو بار وتی بار لږ وتی دی نو پته نه لګي چې څه وخت به راځي ټلیفون داسې د ښځې اواز هم عورت دی څنګه چې مخ عورت دی تاسو په ایمان دا ټوله دنیا ووایئ چې تاسو په دې ژمي کې د ښځې په خپو کې جرابې لیدلي دي د ښځې په خپو کې هم په ژمي په سخته یخنۍ کې جرابې لیدلي دي جرابې ځکه نه اچوي چې دا سپینوالی مې د خپو خلک وګوري کوي اوس پرتګونو ته وګورو پاکستان په ګرنیټ سوریش په ګرنیټ سوریش پروسه کال په دې سټیټ ما تاسو ته ویلي چې د الله ارادې درته ښې نه دي ویلي مې وو د الله ارادې درته ښې نه دي تاسو ولیده چې ټوله هزاره تباه شوه لکونه خیمو کې نه ځایېږي کمبلې چې ورته چا رالېږلې وې خپل په ځان نشم شرمولی چا تقسیم کړي په پېښور کې کمبلې چې رشید ټرسټ والا رالېږلې وې چا راوړې پېښور ورشئ اشنغر وګورئ هغه علاقه چې د تورنزو حاجي صاحب غوندې مجاهد پکې تیر دی چې هغې سره اوبو څه عمل و تورنزو سره یې څه وکړه مرزو سره یې څه وکړه ورشئ هغه وګورئ کرک د اسلم خټک گورنر کله درې څلور ځل د کرک ته تللی ښځې درې میله په خرونو باندې اوبه وړي درې میله یا پرون په هغه کرک سیلاب راغی 55 کسانې وړي دي شورو در باندې اسماني شوې ده لا د شپې وریځې راتلل دا فال ما ته ښه نه ښکاري اوس تماشه کوه چې پېښور به وګورئ چې داسې به پروت داسې به پروت اشنغر له د کوم ځای نه اوبه رالي او په ثابت کلي یوړه کوم ځای نه راغله دا نن چې تاسو د بجلۍ لاندې کښېنئ او سملئ د دې بجلو دا ډبونه چې دي دا ستاسو د هلاکت دپاره دي که د ورسک ډیم تاسې کړو ټول پېښور وبنئ وي به که نه بیا به دا نه مرحبا
नवाज मरहबा अनवार संस मरहबा 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 पेजनई زما دې مخې ته ټول هلکان ناست دي هلکان په ما سخت بد دی دا بوډاګان قرباني چې دي دا لرې ناست دي دا هلکان دي او دوی په څه پوهېږي په مرحبا باندې بس هلکه بس آمنت بالله هو دا آمنت بالله بلوچستان ہے زویا تپاسا के सबक हुए कारी दे सो सिपारे दे आदि कुड़ी हाफिजी वलद वाली नो आया था तो वलद वाली नो आया استاد لازم خدا کا وردین تعالی یو امتحان کې تر اوسه پورې زه کامیاب نشم یو امتحان چې دا څوک ده دا قاری صاحب دا قرآن لوی قاری دی یہ پاسوم دی پاسوم دی وی خواهو گو رئی مونگ سره بجلیگر کې یو لین مینو نو په مال روډ باندې بجلی خراب وه نو ایس ډي او چې دی هغه لینمین ته ووایي چې او بجلی راتی جا کے ٹھیک کری د شپې ګرځېدو د لال کورتۍ په جومات کې دوه تارونه یو ځای شوي وو او بجلی خراب وه نو سهار ته ایس ډي او تپوس کوي چې هغه جی اور آتی بجلی دا کے بنے ویلے اوہو اگر جبا تڑتڑے ہو جوا اوہو اس جو سے راتی پھر کے میرا بیڑا تباہ ہو 1 بجے سارا گن مسیح ہی جایا پھر لال کوڑتے جماعت کے تارو نشت کی دی سارا گن مسیح ہی جایا سارا گن ساڑے وچے